سلامونه نیکې دي. نن موږ تاسو روژه ماته کړه. څومره خواږه به موږ تاسو خوړلي وي. کله چې موږ تاسو د خوږو لفظ یا کلمه اورو، موږ تاسو ته اتومات ذهن ته بوره راځي، یا مثلا هغه شونې چې دغه کې د بورې ترکیب شتون لري، لکه کیک، ځلوبۍ، میټایي، هغه خوږې چې موږ تاسو بوره پکې ګډه کړې جوړه کړې وي. خو داسې نه ده. موږ تاسو ډېر زیات نور شیونه هم خورو، لکه میوې، سبزیجات، غلجات. په دې کې هم خواږه شتون لري. نن چې تا کومه خوږه خوړلې ده، دا دې ښه کار کړی ده، ځکه خوږه موږ تاسو ته ډېرې زیاتې ګټې رسوي، د موږ تاسې بدن ته ګټې رسوي. ولې که چېرته خوږه د موږ تاسو په خوراک کې، د موږ تاسو په مینو کې زیاته سي، له ګټې تاوان ډېر زیات ده. داسې تاوان چې بیا جبران ډېر زیات سخت ده. راځو په همدې هکله خبرې کوو. راځو اول دې ته چې خپله د خوږو خوړل موږ تاسو ته څه ګټې لري. د خوږو خوړلو ګټې. کله چې موږ تاسو خوږه خورو، اولینه فایده یې د موږ تاسو ذهن ته دا رسېږي چې ذهن مو په ده باندې کار کوي. د ذهن د ټرانسمیټرونو د حجرو تر ټولو غټ خوراک په انرژي کې خوږه ده. کله چې دا خوږه په پلازما د وینې کې ګډه نه وي، دا هېڅ امکان لري چې موږ تاسې ځان د هغه وکړي. کله کله چې موږ تاسو ځان کې خوږه کمه سي، لړزه پیدا کوي. دویم چې کې موږ تاسو ته د ټول ځان چیش کې فعالیت مو تنظیموي. دریم چې کې حجراتو ته انرژي رسیږي. ډېرې زیاتې نورې فایدې هم چې لري، خوږه لري. ولې کله چې موږ تاسو په ځان کې خوږه له اندازې نه زیاته سي، بیا له ګټې نه تاوان ډېر زیات ده. مخکې له دې نه چې موږ تاسو تاوان ته لاړ شو، په هغه باندې خبرې وکړو، راوسو اول به خوږه وپېژنو چې خوږه موږ تاسو په څو ډوله لرو. خوږه یعنې خواږه شیونه. یو موږ تاسو لرو طبیعي، دویم موږ تاسو لرو مصنوعي. راوسو اول طبیعي ته. په طبیعي کې موږ تاسو دا په څلورو هغه باندې تقسیموو. ګلوکوز، کوم شیونه ګلوکوز لري؟ خرما، شات، میوې، سبزیجات. صحیح شو؟ دویم موږ تاسو چې ورته وایي فرکتوز. فرکتوز په چی کې ده؟ دا یو نوع د خوږو ده، په میوه‌جاتو کې ده. دریم موږ تاسو چې ورته لرو سکروز. سکروز موږ تاسو په چی کې لرو؟ په ګني کې لرو. ګنی یعنې خپله بوره او چې چغندر. بل موږ تاسو بله خوږه هم لرو په طبیعي خوږو کې، څلورم ډول. دغه ته موږ تاسو چې وایي مالټوز. مالټوز په چی کې ده؟ په غلجاتو کې ده، لکه غنم، جوار او همداسې نور. څلور نوعه خوږې موږ تاسو ته الله تعالی په طبیعي ډول راکړي دي. که چېرته موږ تاسو دا خوږه وخورو، کیدای شي مصنوعي خوراکونو ته موږ تاسو د خوږو ضرورت نه وي. WHO وایي چې یو انسان بالغ نارینه 36 ګرامه خوږو ته د ورځې ضرورت لري. دې نه زیات تاوان ده. 25 ګرامه په ښځینه کې خوراک ته ضرورت لري، او 15 نه تر 20 پورې په ماشومانو کې د دغه خوږو دې نه باید اکسیډ نه سي، یعنې زیات نه سي، ځکه دا په مرض باندې اوړي. اوس راځو موږ تاسو طبیعي هغه که تشریح کوو. اوس راځو مصنوعي ته. په مصنوعي کې چې ده اسپرټام، دویم چې ده ساخارین، او له ساخارین نه وروسته موږ تاسو بل چې لرو سوکرالوز.
ډېر زیات نور اقسام دي. دا کوم شي نه دي؟ په ژاوله کې ګډ ده، نوم یې پې لیکلی شوګر فري. په پیپسي کې ګډ ده، نوم یې پې لیکلی شوګر فري. په کیک کې ګډ ده، نوم یې پې لیکلی شوګر فري. په ګولۍ کې ګډ ده، په چي کې چې خوږه یې له دغو نه هم په مراتبو زیاته ده، ولې د دې تاوان له هغو نه ډېر زیات ده، کم نه ده. ځکه دا د کیمیاوي ترکیباتو نه وروسته یو شی په مصنوعي ډول باندې جوړ شوی ده. دا د موږ تاسو ځان کمزوری کوي. د موږ تاسو نو که موږ تاسو ته خواږه راکوي، یو دوه درې شنه نور ځان سره خرابوي. کله چې موږ تاسو خواږه خورو، مثلا موږ تاسو دوه درې قاچو د بوره وخوړه، دوه مو مڼې وخوړې، لږ مو مثلا سبزیجات، خواږه سبزیجات لکه ګازرې دي، بعضې نوشینده وخوړه، ممکن د موږ تاسو په ځان کې له 35 ګرامو نه دا خبره د خوږو زیاته شي، څو ته مثلا 80 ګرامو ته. که چېرته 80 ګرامو ته مثلا ته 10 ورځې، یعنې یوه میاشت، همدارنګه 2 میاشتې 3 میاشتې، دا کله څه زیاتوې، دا چېرته ځي؟ یو هورمون ده د موږ تاسو د معدې له پاسه د پانکرانس په غده کې یو هورمون تولیدېږي په نامه د انسولین. د دې انسولین وظیفه څه ده؟ په وینه کې د خوږو تنظیم، د شکرې تنظیم. دویم د دې انسولین وظیفه دا ده چې خواږه واخلي او تر اخري حجرې پورې ورسوي. دریم وظیفه دا ده چې اعصابو ته ورسوي. څلورم وظیفه دا ده چې کله خواږه زیاته شي، دی بیا ځان نور هم پرې خوشي کړي او هغه خواږه کنټرول کړي، دې لپاره چې تاوان یې زیات نه شي. کله چې موږ تاسو خواږه له اندازې نه زیاته شي، له خپل ضرورت نه، او کومه چې هغه کېږي نور په کار نه ده، دا بیا څه کوي؟ د انسولین څه کوي؟ دا خواږه ټرانسفر کوي یا لیږي چاته؟ ځیګر ته. د انسان ډېر زیات خواږه شیونه خوړلي دي، د چې کوم ضرورت و د نن ورځې لپاره هغه پوره سو، اضافه چرب څو پاتې کېږي ځیګر ته وایي دا ته ځان سره سټور کړه، ځان سره ګدام کې کېده. چېرته به ږدي ځیګر؟ ځیګر یې په خېټې شاوخوا او د شا په قسمتونو کې د فټ یا د وازدې په ډول باندې، خو دې پراسس ته څه وایي؟ ګلایکوجن. دا خواږه راخلي، ګلایکوجن کوي او درته ساتي، دې لپاره چې بله ورځ به دې په کار شي. داسې هم راځي چې کله کله نور دا انسولین چون ته هلته شاهکاري ډېره کړې ده، خوراک دې زیات کړی د خوږو، ځان ته فکر نه ده چې زه چی خورم، څومره خورم، او خواږه شیونه دي خورې، انسولین نور څه کوي؟ کار نه کوي، کار پرېږدي. کوم انسولین چې تا په ځان کې ده. یو بالغ انسان، روغ انسان چې مریض نه وي، د ورځې له 25 نه نیولې تر 50 پورې یونټه ML دی دا چې کوي؟ تولیدوي انسولین. دا د یو انسان په وینه کې د خوږو د تنظیم لپاره بیخي کافي ده. خو کله چې په وینه کې خوږه زیاته شي یا د سویټ انټیک یعنې د خوږو اخیستل زیات شي، دغه نو بیا انسولین کار نه کوي. چې کله انسولین کار ونه کړ، حجرې له انسولین سره مقاومت کوي، نور د انسولین پې کم شي، د خوږو مقدار زیات شي، وینه ټینګه شي. کله چې د مریض زخم پرې کېږي، د شوګر د مریضانو زخم زر نه ښه کېږي، ځکه وینه کې خوږه زیاته ده. چې کله په وینه کې خوږه زیات شي، غلظت یا ټینګوالی رامنځته شي. کله چې ټینګوالی رامنځته شي، په اسانه باندې د وینې میټابولیزم صورت نه نیسي، گردش یا دوران د وینې صورت نه نیسي، اکسیجن نه رسېږي حجرو ته پوره. کله چې اکسیجن ونه رسېږي، ډېر زیات مشکلات راولاړېږي. اوس راځو دې ته، کله چې تا په ځان کې انسولین کموالی پیدا کړي، انسولین نور تولید نشي کولی لږ نه زیات، بیا ډاکټران تا ته څه کوي؟ د انسولین تا ته پیچکارۍ درته کوي، توصیه کوي، درته لیکي. ته به بیا څه کوې؟ تر 50 پورې تا ځان په خپله تولید کړي، خو دلته نور خوږه زیاته دی، دې زور نه پرې رسېږي. همدارنګه د ډاکټر تا ته وایي چې ته مثلا بعضو ابتدایي ډول باندې مریضانو ته تر 40 یونټه پورې توصیه کوي، حتی تر دې پورې چې 80 پورې. مثلا موږ تاسو بیا اوسط راواخلو 80، 50 جمع 80 مساوي 110. تا په ځان کې 110 واحده د انسولین شتون لري. دا خو به خوږه یو څه را کنټرول کړي، نور امراض پیدا کوي. فشار په ځان باندې فشار ده،
انسولین زیات دلته تمرکز د ذهن دې خرابېږي، موډ دې خرابېږي، بالاخره څه کوي؟ تاوان چې کوي، تاوان زیاتوي. اوس به راسو دې ته چې کله دې حالت ته ورسېدې، تا ته بیا څوک څه وایي؟ تا ته بیا وایي د شکر مریض. د شکر مریض ولې درته وایي؟ ځکه په تا کې ډیابیټ 2 تا ته څنګه سو؟ ولګېده. که چېرته موږ تاسو فاسټینګ بلډ ټیسټ که چېرته موږ تاسو دا وکړو، نو مثلا که چېرته له 110 نه تا په ځان کې هغه کم و، خوږه کمه وه، نو هغه بیا څنګه ته یو نورمال که چېرته له دې نه زیاته وه، ته چې یو مریض یې، ته چې مریض یې د شکر، یو شکر مریض. نو تا ته چې دا ولګېده، تا بیا هغه څه دي چې موږ تاسو په چی باندې هغه کوو؟ HbA1c. که چېرته موږ تاسو دغه اصلي معاینه د شکر د معلومولو لپاره دا ده، که چېرته دا له 5.5% نه زیاته سوه، موږ تاسو چې یو مریض یو، باید تداوي وکړو. ښه، دا خو مو وپېژانده. اوس راځو که چېرته ته شکر تا ته الریډي ولګېده، وي تا بیا نور خلاصون نشته، ته به دا پیچکاریانې کوې، پیچکاریانې به هم کوې، تکلیف به هم تېروې، زحمت به هم تېروې، تاوان به هم کوې. را به سو اوس دې ته تاوانونه یې څه دي؟ څنګه چې ذهن مخکې په عادي حالت کار کوو، اوس یې نور نه کوي. ذهن ګډوډېدل. دویم، تا د ځان په رګونو کې وینه صحیح حرکت نه کوي، ټینګه ده، رګونو باندې بوج راځي، فشار راځي، چې هغه ته واسکولر ډیزیز وایي. هغه د رګونو حتی تر ټولو نري رګونه د سترګو لپاره دي، چې د شکر مریضانو کې په سترګو پردې پیدا کېږي یا نظر کمزوري کې، وجه چې د رګونو کمزوري کېدل او حتی وچېدل. کله چې تا د رګونو مرض پیدا کړ، زړه ته وینه ټینګه ده، صحیح نه رسېږي، د زړه تکلیفونه پیدا کېږي. څلورم، الزایمر او د اعصابو کمزوري. اعصابو کمزوري، الزایمر کوم مرض ده چې ډیټا درنه ویریږي. پنځم، د ځیګر، ګردې، فشار، حتی تر مثانې پورې تکلیفونه. شپږم، کوروالي باندې منفي تاثیرات لري. ولې؟ مردانګي حالت باندې ولې لري؟ چې په هغې کې د سپرم تولید، چې هغه کوم هورمون د ټیسټسټرون په نامه باندې ده، هغه نور دغه تولید نشي زیاتولی، چې په هغې کې فرټیلیټي هغه څنګه کېږي؟ کمیږي. کله چې فرټیلیټي کمه شوه، د انسان سپرم کمزوري کېږي، هغه ته کېدای شي د اولاد له پیدا کېدو نه هم دی خلاص. شکر موږ تاسو ته داسې تاوانونه پیدا کوي چې په کال کې دا اوس په نړۍ کې 500 میلیونه انسانان هغه په شکر اخته دي. 1.5 میلیون تنه چېرته دي؟ په افغانستان کې دي. او تقریبا 980 میلیونه امریکا، 980 میلیارده ډالر هغه نړۍ په دې انفراسترکچر او دوا او ټیسټ او په دې اکوپمنټ او په دې باندې مصرفوي چې د شکر په نامه باندې مریضان پې تداوي شي. 7 میلیونه انسانان څه کوي؟ هغه د کال مړینه لري په ټوله دنیا کې. تر ټولو ډېر شکر چې ده هغه په کومو کې ده؟ په دغو دریو هېوادونو کې ده. چین کې ده، چاینا، انډیا کې ده او پاکستان کې ده. شکر داسې یو لاعلاج مرض ده چې تر څو پورې ته ژوندی دا شکر به له تا سره موجود وي. موږ تاسو ته په کار دا ده چې خپل ځان د اعضاو په قدر باندې پوه سو. دا چې موږ تاسو ته الله تعالی راکړي دي، په هر څه کې اسلام یو اعتدال لپاره اشاره کړې ده. نه به افراط کوي، نه به تفرید کوي. همدغه بوره دې که چېرته کمه کړه هم تا ته ضرر رسوي، همدا خوږه دې که کمه کړه هم تا ته تاوان رسوي.